طالبانو له امریکا څه غوښتي او څه یې ورته ویلي. سلام ستړي مشئ. طالبانو د امریکا کانګرس سیاسنه جرګې ته یو پرانستی لیک لیږلی دا چې څه یې ترې غوښتلي تاسو سره یې شریکوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکي لخوا د امریکا کانګرس ته په لیږلي لیک کې راغلي زموږ او ستاسې د اړیکو 100 کاله پوره کیږي. لوړې ژورې پکې هم راغلې. د پخوانۍ ادارې د مشر غیر مسؤلانه تېښتې وروسته او د ګډوډۍ مخنیوي په موخه کابل ته داخل شو. افغانستان 40 کاله وروسته د واحد مسؤل او د فساد څخه پاک حکومت څښتن شوی او د ښې حکومتولۍ لپاره ګامونه اخیستل شوي. د دوحې تړون خلاف زموږ پانګه مو کنګل کړې. موږ اندېښمن یو په اوسنی وضعیت هم داسې دوام وکړي له ستونزو سره به مخ شو او ګڼ افغانان به کډوال شي. د پیسو کنګل کېدو او اقتصادي بندیزونو له وجې د روغتیا، معارف او نورو ملکي خدماتو سیسټمونه زیانمن کېدای شي. ټول زیان یې افغان ولس ته رسي چې دا به د امریکا لخوا زموږ ولس سره ډېر زیاتی وي. نو د کانګرس درنو استازو د افغانستان بشري او اقتصادي بحران کې مسؤلانه ګام پورته کړی. د راتلونکو اړیکو دروازې خلاصې وساتئ او له حسابونو مو بندیزونه لرې کړئ. دغه راز طالبانو امریکا په افغانستان کې پانګې اچونې ته هڅولې او ترې غوښتي دي چې په افغانستان کې په قانونو او نورو برخو کې د پانګه اچونه وکړي. په هر حال شنونکي بیا وایي چې طالبان باید د نړۍ سره کډې ژمنې چې ملي ګټو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي باید عملي کړي. د داخلي مشروعیت لپاره په اوس وخت کې یوه لویه جرګه راوغواړي، یو اساسي قانون وضع کړي او دا اعلان هم وکړي چې په آینده کلونو کې په افغانستان کې کوم ډول نظام جوړوي. آیا ټول عمر دوی نظام غواړي که راتلونکي ته کوم پلان لري؟ په دې توګه به نړیوالو افغانانو ته هر څه ښکاره شي او د رسمیت پیژندنې لړۍ به پیل شي او په افغانستان کې به ثبات رامنځته شي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. ترې بیا چې تاسو شو پړ ته راځم ویډیو بخونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.